ها बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। نننی چې زموږ کوم کلاس چې دا د والمارټ لومبی کلاس دی او دغه کلاس چې دی دا به زموږ بالکل د بیسیک نه وي، یعنی بالکل د بنیاد نه به وي. په دې کې چې د والمارټ کوم بیسیکس وي، یعنی کوم بنیادي څیزونه وي، موږ به هغه زده کوو. ځکه ما تاسو ته مخکې ویلي چې انشاءالله دا کلاس به زموږ داسې ډیزاین کیږي چې مطلب د 8 کالو ماشوم وي، نو انشاءالله هغه ته به هم څه مسله نه وي، خو په اسانه سره به پوهېږي او د هغه به هر څه کور کیږي. په دې کې به موږ لومبی د والمارټ ډیفینیشن زده کړو، مطلب د والمارټ چې کوم تعریف دی هغه به موږ زده کړو چې یاره والمارټ اخر څه ته وایي. ځکه که چېرته ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې یاره والمارټ څه شی دی او په دې باندې کار څنګه کیږي یا دا څنګه بزنس ماډل دی چې تاسو ته آلریډي د دې باره کې پته وي. او انشاءالله د والمارټ چې څومره هم بیسکس دي، څومره هم بنیادي څیزونه دي، هغه ټول به موږ په دې سنګل کلاس کې زده کوو. لومبی دی موږ سره واټ از والمارټ، مطلب والمارټ څه شی دی. او زه تاسو ته دا هم وایم که چېرته د دې نه مخکې تاسو د امازون کورس جوین کړی وي، نو په والمارټ او امازون کې دومره فرق نشته، دا دواړه بالکل سیم دي. مطلب د دې نه مخکې که چېرته چا د امازون کورس کړی وي، هغه ته به ډېره زیاته اسانتیا وي، ځکه چې والمارټ او امازون دې دواړو کې دومره فرق نشته. خو هغه کسان چې هغوی نیوبیز وي، مطلب بالکل نوي وي او د دې نه مخکې څه کورس وغیره نه وي کړی، د هغوی به هم هر څه بالکل 100% کور کیږي. لومبی دی موږ سره واټ از والمارټ، مطلب والمارټ څه شی دی. که چېرته ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې یاره والمارټ څه شی دی، نو د دې جواب دی موږ سره چې والمارټ یو ای کامرس پلیټفارم دی. اوس بل سوال پیدا شو چې یاره ای کامرس څه ته وایي. نو د ای مطلب دی الکترونیک او د کامرس مطلب دی تجارت، مطلب داسې قسمه تجارت چې هغه مونږ آنلاین کوو، په هغې کې مونږ فزیکلی بالکل نه یو انوالو. مطلب داسې تجارت چې هغه مونږ آنلاین کوو، مطلب هغه مونږ د لیپټاپ په ترو باندې کوو، هغه مونږ د موبایل په ترو باندې کوو. او ای کامرس چې دی یوازې والمارټ نه دی، مطلب چې څومره هم آنلاین پلیټفارمز دي، که هغه ټیک ټاک شاپ دی، که هغه امازون دی، هغه ای بی دی، ایډسای دی، مرکري دی، چې څومره هم پلیټفارمز دي، دې ټولو ته ویلی شي ای کامرس. داسې قسمه تجارت، داسې اخیستل او خرڅول چې هغه مونږ آنلاین کوو. اوس چې هغه هر یو پلیټفارم وي، که هغه امازون وي، والمارټ وي، ای بی وي، ایډسای وي، مرکري وي، دې ټولو ته ویلی شي ای کامرس. بیا دویم نمبر دی موږ سره، دا خو موږ سره ای کامرس و. اوس که چېرته موږ د ای کامرس نه ای لرې کړو، نو دا به شي موږ سره کامرس. او د کامرس مطلب دی صرف تجارت. خو دې دواړو کې اوس فرق صرف دومره دی چې یاره ای کامرس چې کوم تجارت و هغه به موږ آنلاین کوو، خو کامرس چې کوم تجارت دی دا موږ سره فزیکلی دی، دا موږ سره آنلاین نه دی. لکه مثال ته لاړې بازار ته او هلته دې پروډکټ واخیستو، هلته دې انوینټري پرچیز کړه، هلته دې سامان واخیستو، بیا دې دغه پروډکټ په خپله راوړو او په شاپ کې دې کېښودو، په خپل دکان کې دې کېښودو. اوس چې کله کسټمر راځي ستا دکان ته، نو ته خپله لاس په لاس په دې کسټمر باندې، په دغه ګاهک باندې دغه سامان خرڅوې. نو داسې قسمه تجارت ته ویلی شي کامرس. مطلب د ای کامرس مطلب دی هغه قسمه تجارت چې هغه مونږ آنلاین کوو، او د کامرس مطلب دی داسې قسمه تجارت چې هغه مونږ خپله فزیکلی کوو، هغه مونږ خپله لاس په لاس کوو. ښه، اوس مونږ سره د ای کامرس 3 قسمه دي، چې اولنی دی مونږ سره بی ټو بی، دویم دی مونږ سره بی ټو سی، او تھرډ نمبر دی مونږ سره سی ټو سی. د بی ټو بی مطلب دی بزنس ټو بزنس. اوس بزنس ټو بزنس څه ته وایي؟ د بزنس ټو بزنس مطلب دی په دې کې چې کوم لین دین وي، په دې کې چې کوم بزنس ریلیشنشپ وي، دا د دوو بزنس ترمنځ وي. مطلب دغه ریلیشن چې وي، دغه بزنس پارټنرشپ چې وي، دا په وړه سطح باندې نه وي، دا په غټه سطح باندې وي. او د دې موږ سره یو ښه مثال چې دی علي بابا دی. که چېرته تاسو د دې ویب سایټ ته وزټ وکئ، نو په دې کې تاسو په ورکوټي مقدار سره څیز نشئ اخیستلی. په دې کې چې تاسو اخلئ نو په غټ مقدار سره به اخلئ، په دې کې به تاسو د لکونو روپو سامان اخلئ. نو دغه قسمه تجارت ته او دغه قسمه لین دین ته ویلی شي بی ټو بی. د دې نه بعد موږ سره د ای کامرس بل ټایپ دی بی ټو سی، یعنی بزنس ټو کنزیومر. مطلب په لومبي ټایپ کې چې کوم تعلق و هغه د دوو بزنس ترمنځ و، مطلب په غټه سطح باندې تعلق و. اوس چې دی دویم ټایپ چې دی موږ سره
بزنس ټو کنزیومر، مطلب اوس چې کوم تعلق دی هغه د بزنس او د ګاګ ترمنځ دی. ګوره اوس زه تاسو بالکل په اسانه سره پوه کوم. لکه مثال مونږ لاړو علي بابا ته، ټیک شو، او د علي بابا نه مونږ په غټ مقدار سره سامان واخیستو، مطلب د لکونو روپو سامان مونږ واخیستو. مطلب دغه لین دین چې و دې ته ویلی شي بزنس ټو بزنس. چې کله مونږ د هغې نه سامان واخیستو نو هغه مونږ راوړو او په خپل شاپ کې م کېښودو، په خپل دکان کې م کېښودو، ټیک شو. نو اوس چې دی ګاهک راځي او مونږ نه سامان اخلي، نو اوس چې دی زمونږ چې کوم لین دین شو هغه د ګاهک سره دی. نو دې قسمه تجارت ته او دې قسمه لین دین ته ویلی شي بزنس ټو کنزیومر. او د دې مونږ سره ښه مثال چې دی والمارټ دی، امازون دی، ای بی دی، دا ټول هغه پلیټفارمز دي چې په دې باندې خلک بی ټو سی کوي. مطلب په دې کې چې کوم لین دین وي هغه د بزنس او د ګاهک ترمنځ وي. مطلب مونږ په غټه سطح باندې سامان واخیستو، بیا د دې نه بعد ګاهک راځي او مونږ نه سامان اخلي، نو دې قسمه لین دین ته او دې قسمه تجارت ته ویلی شي بی ټو سی. او د دې مونږ سره ښه مثال دغه دي، دا تاسو کتلی شئ، دا ټول هغه پلیټفارمز دي چې په دې باندې خلک بی ټو سی بزنس کوي. ښه، د دې نه بعد دی مونږ سره سی ټو سی. د سی ټو سی مطلب دی کنزیومر ټو کنزیومر، مطلب د ګاهک لین دین د ګاهک سره. او د دې مونږ سره یو ښه مثال د پاکستان اویل ایکس دی. مطلب دا یو داسې پلیټفارم دی چې په دې کې خلک خپل استعمال څیزونه خرڅوي. مطلب تا یو څیز واخیستو، د کور سامان دی یا مطلب ستا موبایل وغیره دی، تا استعمال کو، ته غواړې چې دا واپس خرڅ کړي، دا واپس سیل کړي، نو هغه ته د دې پلیټفارم په ترو باندې کولی شي. او داسې قسمه تجارت ته ویلی شي سی ټو سی. نو انشاءالله د بزنس چې را کوم 3 ټایپس دي تاسو په دې باندې پوه شوي. خو په ای کامرس کې زمونږ کار چې دی بی ټو بی او بی ټو سی سره دی، سی ټو سی سره زمونږ کار نشته. لکه څنګه اول به مونږ په غټ مقدار سره سامان واخلو د خپل دکان لپاره په هول سیل کې، صحیح شو. چې کله مونږ په غټ مقدار سره سامان واخیستو، بی ټو بی بزنس مونږ وکړو، مونږ د علي بابا نه پرچیزنګ وکړو یا مونږ مطلب د یو برانډ نه پرچیزنګ وکړو، بیا به مونږ دغه انوینټري دغه سامان به مونږ راوړو په خپل دکان کې به کېدو، او د هغې نه بعد به مونږ په ګاهک باندې خرڅو. مطلب مونږ به اول بی ټو بی بزنس کوو او بیا مونږ بی ټو سی بزنس کوو. زمونږ چې دی سی ټو سی بزنس سره زمونږ کار نشته. دا ټول مونږ سره هغه پلیټفارمز دي چې په دې باندې بی ټو سی بزنس کېږي. ها، اوس بس تاسو ذهن ته دا سوال راځي چې یاره مونږ والمارټ ولې انتخاب کړو؟ دا دومره پلیټفارمز چې دي تاسو کتلی شئ، په دې کې مونږ والمارټ ولې انتخاب کړو؟ نو د دې زه تاسو ته یو سمپل جواب درکړو. یو خو دا ده که نه چې که چېرته تاسو ریسرچ وکئ او تاسو وګورئ، نو د دنیا چې کوم غټ پلیټفارمز دي، په دویم نمبر چې دی هغه والمارټ دی، اول چې دی امازون دی او دویم والمارټ دی. زه دا خبره ډېره زیاته نه اوږدوم، خو زه صرف سمپل په یو 2 ټکو کې ستاسو ذهن چې دی هغه کولاوم. دویمه خبره پکې دا ده که چېرته تاسو په دې ټایم کې وګورئ، نو امازون چې دی په پاکستان کې یو ټرینډ دی. هر یو کس چې دی هغه امازون پسې نښتی دی، که هغه ماشوم دی، که هغه غټ دی، که هغه بوډا دی، که هغه ځوان دی، که هغه نارینه ده، که هغه زنانه دی، هر یو کس چې دی هغه امازون پسې نښتی دی. او یوازې په پاکستان کې نه، که هغه افغانستان دی، په ایشین چې څومره هم کنټریز دي ټول امازون پسې نښتي دي. نو د دې ټرینډ په وجه باندې یو کمپیټیشن پیدا شوی دی. او تاسو ته ما مخکې ویلي وو چېرته چې کمپیټیشن وي نو هلته ریزلټ بیا ډېر په مشکله سره پیدا کېږي. نو په دې وجه باندې مونږ رالو د والمارټ سایډ ته. په والمارټ کې کمپیټیشن هم کم دی، او والمارټ هم لکه د امازون په شانتي د دنیا یو غټ پلیټفارم دی چې مطلب کسټمر پرې ډېر زیات ټرسټ کوي، نو د هغې نه یو والمارټ هم دی. نو په دې وجه باندې چې دی مونږ د ځان دپاره والمارټ انتخاب کړو. ښه، اوس مونږ سره په والمارټ باندې که چېرته مونږ بزنس کوو نو مونږ سره 2 ټایپس دي. یو ته ویلی شي WFS او یو ته ویلی شي FBM. که چېرته تاسو ته ما مخکې ویلي که چېرته تاسو د امازون کورس کړی وي نو دا ټول هغې سره ریلیټډ خبرې دي. ګوره تاسو ته زه بار وایم د ای کامرس چې څومره هم پلیټفارمز دي دا ټول بالکل یو بل سره ریلیټډ دي، ټیک شو. په دې کې به دومره فرق نه وي، که هغه مطلب ټیک ټاک شاپ وي، هغه امازون وي یا ای بی وي، چې هر یو پلیټفارم وي دا ټول به سیم وي. که فرق وي صرف نو یا مطلب د کرایټیریا فرق به وي، لږ ډېر فرق به وي ورکې، ټیک شو. ډېر زیات فرق به په دې کې نه وي.
مونږ که چېرته په والمارټ باندې بزنس کوو نو مونږ سره دوه ټایپس دي. یو ته ویلی شي WFS او بل ته ویلی شي FBM. د WFS مطلب دی والمارټ فولفیلمنټ سروس. څنګه چې په امازون کې FBM دغه رنګې په والمارټ کې WFS دی. مطلب په WFS کې مونږ اوس بزنس څنګه کوو. د دې مثال زه تاسو ته درکوم. لکه مثال اول به ته په دې کې خپل سیلر سنټر کریټ کړي. ٹھیک شو، خپل والمارټ سیلر سنټر چې دی هغه ته کریټ کړو. د دې نه بعد به ته خپل پروډکټ لیست کړي او هغه پروډکټ چې دی هغه به د والمارټ ویر هاوس ته ولېږي. چې کله هغه والمارټ ته ورسي، د والمارټ ویر هاوس ته ورسیږي او هغوی ته میلاو شي، نو د دې نه بعد چې دی هغوی به دغه پروډکټ چې دی هغه به په خپل ویب سایټ باندې لایف کړي، د کسټمر دپاره به یې لایف کړي. لکه مثال دا پروډکټ دی، دا پروډکټ چې دی دا ته د والمارټ ویر هاوس ته ولېږو. چې کله والمارټ ته دغه پروډکټ میلاو شو، هغوی دغه پروډکټ په خپل ویب سایټ باندې لایف کړو. اوس چې کله کسټمر راځي او دغه پروډکټ باندې کلیک کوي او دغه پروډکټ بای کوي، نو ټوله ذمہواري چې هغه د والمارټ ته د دې پروډکټ چې دی پیکینګ اوچتول مطلب او د دې پیکینګ او کسټمر ته رسول، دا ټول هر څه چې دي دغه ټوله ذمہواري چې دا د والمارټ ته، او دې ته ویلی شي WFS. څنګه به چې په امازون کې FBA لکه فولفیلمنټ بای امازون، مطلب ټوله ذمہواري به د امازون وه، نو په والمارټ کې چې دی WFS دی، ټوله ذمہواري چې هغه به د والمارټ وي، والمارټ فولفیلمنټ سروس. دویم دی مونږ سره FBM مطلب فولفیلمنټ بای مرچنټ. په دې کې به ټوله ذمہواري اوس ستا په خپله وي. لکه څنګه، لکه مثال دا پروډکټ ما سره دی او په دې باندې زه FBM کول غواړم، نو اول به زه څه وکړم، دا انوینټري به ما سره خپله فزیکلي پرته وي، زما په ویر هاوس کې به پرته وي. مطلب دا پروډکټ چې دی د دې انوینټري به زه د والمارټ ویر هاوس ته نه لیږم، دا به ما سره زما په ویر هاوس کې پرته وي، دا به ما سره زما په ګودام کې پرته وي. نو بیا به د دې نه بعد زه څه وکړم، زه به دا پروډکټ چې دی دا به زه لیست کړم. چې کله دا لیست شي، نو والمارټ چې دی دا به په خپل ویب سایټ باندې لایف کړي. چې کله لایف شي او کسټمر راشي په دې باندې کلیک وکړي او دا بای کړي، نو د دې نه بعد به والمارټ ماته یو ایمیل راولېږي او په هغه ایمیل کې به د کسټمر ټول ایډرس موجود وي، په هغې کې به د هغې د فون نمبر وي، چې کوم ایډرس وي، هغه هر څه به په دې کې موجود وي. اوس د دې نه بعد ټوله ذمہواري زما په خپله ده، مطلب د دې اډر پیک کول، د دې پیکینګ او کسټمر ته لیږل، دغه ټوله ذمہواري چې ده دا زما په خپله ده، او دې ته ویلی شي FBM. مطلب WFS کې به ټوله ذمہواري د والمارټ وي او په FBM کې به ټوله ذمہواري ستا په خپله وي. اوس که چېرته موږ خپل والمارټ اکاونټ اپروف کوو، نو د دې لپاره موږ ته کوم ډیټیلز پکار وي. نو تاسو په یاد ساتئ چې په دې ټایم کې موږ په دې دوه مارکیټ پلیسز باندې کار کوو، چې یو UK دی او یو موږ سره US دی. نو د دواړو دپاره چې کوم ریکوایرمنټس دي دواړه زه تاسو ته ښیم. اول موږ د UK باره کې خبره کوو. مطلب که چېرته تاسو په LTD باندې خپل اکاونټ اپروف کول غواړئ، نو تاسو ته به د کوم ډاکومنټ ضرورت وي. لومبی خو به ستاسو مطلب کمپني رجسټر وي، مطلب تاسو سره به ستاسو LTD چې دی هغه به جوړه وي، یا خو به تاسو سره ویب سایټ وي. او که ویب سایټ نه وي، نو که چېرته تاسو سره امازون یا eBay ټیک ټاک شاپ شو د دې سټور فرنټ وي تاسو سره، نو دا هم ټیک دی. بل به تاسو سره بزنس ایمیل وي، یا خو دا خپل زموږ چې کوم پرسنلي ایمیل دی دا نه، تاسو سره به بزنس ایمیل وي. د دې نه بعد به تاسو سره UK فون نمبر وي د OTP دپاره. دغه رنګې که چېرته تاسو سره پاسپورټ وي او یا ډرایوینګ لایسنس وي. د دې نه علاوه به تاسو سره بینک سټیټمنټ وي. بل VPS به وي تاسو سره او یا پیډ VPN. دا هغه ریکوایرمنټس دي که چېرته تاسو په LTD باندې خپل اکاونټ اپروف کول غواړئ، نو بیا به تاسو ته د دې ریکوایرمنټ ضرورت وي. د دې نه علاوه که چېرته تاسو په LLC باندې اکاونټ اپروف کول غواړئ، نو بیا به تاسو ته د دې ریکوایرمنټ ضرورت وي، چې په هغې کې اول به ستاسو کمپني رجسټر وي، مطلب ستاسو LLC چې هغه به جوړ شي. د دې نه بعد EIN نمبر شو، او دغه رنګې ویب سایټ به وي تاسو سره. که ویب سایټ نه وي، امازون، eBay، ټیک ټاک شاپ د دې سټور فرنټ چې دی هغه هم ټیک دی. او بل بزنس ایمیل به وي تاسو سره، او دغه رنګې بل به تاسو سره US فون نمبر وي. د دې نه علاوه پاسپورټ یا ډرایوینګ لایسنس، او بل به ستاسو بینک سټیټمنټ وي، او اخیری چې کوم
او اخیری وی پی اس به وي تاسو سره او یا پیډ وی پی ان. دا هغه ریکوایرمنټس دي چې د دې په ترو باندې تاسو خپل اکاونټ چې دی هغه اپروو کولی شي، خپل سټور چې دی هغه اپروو کولی شي. بل دی کې یو څو بیسیک خبرې دي، مطلب دا خبرې به تاسو ته ډېرې سمپل او ساده ښکاري، خو دا خبرې ستاسو لپاره ډېرې زیاتې ضروري دي. مطلب که چېرته تاسو دې خبرو ته غور ونه کوو، په دې خبرو باندې تاسو عمل ونه کوو، نو ممکنه ده چې په ان فیوچر کې تاسو ته ډېرې زیاتې غټې مسلې جوړې شي. ټیک شو. اولنی دی بی ا ماسټر. زه تاسو ته بار بار وایم د امازون کورس کې مې تاسو ته ویلي او په دې کې هم زه تاسو ته وایم چې همیشه تاسو کوشش کوئ چې هر یو څه تاسو کوئ، چې هر یو کورس تاسو کوئ، نو چې اول تاسو په هغې کې ښه ایکسپرټ شئ. بی ا ماسټر مطلب تاسو په دې کې یو چیمپین شئ. تاسو کوشش کوئ چې دې کورس ته تاسو ټایم ورکوئ او دې کې تاسو ښه سیریس شئ. که چېرته تاسو کنسسټنسي سره کار نه کوئ نو بیا ستاسو کامیابېدل چې دي هغه ناممکن دي. اولنۍ خبره دا ده چې تاسو په دې کې ایکسپرټ شئ، تاسو په دې کې چیمپین شئ. ټیک شو. بیا چې کوم مخکې سټپ دی هغه واخلئ. بل موږ سره یو څو بیسیک کنسپټس دي چې دې ته هم تاسو ښه غور وکړئ. دا یو څو خبرې دي خو دا ډېرې بنیادي خبرې دي. اولنۍ دی موږ سره ارنینګ ګریډ. په سټارټ کې ګوره ما تاسو ته مخکې ویلي چې په سټارټ کې به تاسو د پیسو د ګټلو لالچ نه کوئ، چې تر څو تاسو سره پراپر نالج نه وي راغلی نو د پیسو د ګټلو لالچ به بالکل نه کوئ. چې کله تاسو سره پراپر نالج وي او تاسو ایکسپرټ وئ نو پیسې چې دي هغه به تاسو ته پخپله راځي. دویم نمبر دی موږ سره کلاینټس ګریبینګ انیشیلی. دا هم دا خبره ده چې په سټارټ کې به تاسو کلاینټس پسې منډې نه وهئ، ځکه دا هم تاسو ته ډېره غټه مسله جوړېدلی شي. اوس که مطلب تاسو سره نالج نه وي او تاسو کلاینټ ته وایئ چې یاره زه ستاسو اکاونټ چې دی هغه هینډل کولی شم، مطلب زه تا ته پروفټ راوستلی شم او داسې قسمه خبرې وکړي، نو دا تا ته ډېره غټه مسله جوړولی شي. یو خو دا خبره ده چې کوم کلاینټ وي هغه تا ته اکاونټ درکوي نو هغې به بلا شی انویسټمنټ کړی وي، مطلب د هغې به په لکونو پیسې وي. او چې کله تا سره پراپر نالج نه وي نو ته د ده دا هر څه چې دي د هغه پیسې وغیره دا ټولې ته تباه کولی شي. نو یو خو دا نقصان تا وکړو چې ګوره تا د هغه هر څه دې تباه کړل، د هغه ټولې پیسې چې دي هغه تا غرقې کړلې. یو دې دا نقصان وکړو. بل دا دی چې ستا کیریر چې دی هغه ختم شو، ته چې دی ته ډیموټیویټ شو. اوس د دې نه بعد که چېرته تا سره نالج هم راشي تاکې به دا زړه نه وي چې یاره ته اکاونټ چې دی هغه هینډل کړي، په هغې باندې کار وکړي. نو اول تاسو کوشش کوئ چې تاسو سره پراپر نالج وي، د هغې نه بعد بیا کلاینټس پسې منډې وښئ. درېیمه خبره ده هاف نالج از ډسټرویبل. ګوره هماغه خبره شوه وایي نیم حکیم خطره جان او نیم مولا خطره ایمان. چې کله تاسو سره هاف نالج وي، تاسو په یو کار باندې صحیح نه پوهېږئ او هغې کار ته تاسو ورمخکې کېږئ نو دا ډېره غټه د نقصان خبره ده، ډېره زیاته د نقصان خبره ده. کوشش کوئ، زه تاسو ته همیشه ګوره دا یو خبره کوم چې ځان چیمپین کړئ، ځان ایکسپرټ کړئ او د هغې نه بعد چې دی مخکې سټپ اخلئ. بیا وایي والمارټ از ناٹ ا چایلډ پلی. وایي والمارټ چې دی ګوره تاسو ته خو زه وایم که نه چې انشاءالله ستاسو ریزلټ به راځي، ستاسو به په 3 میاشتو کې ریزلټ راځي او تاسو به انشاءالله څه مسله نه وي. خو د دې دا مطلب نه دی ګوره چې یاره دا والمارټ چې دی دا د ماشومانو یو لوبه ده، تاسو به دا دومره ایزي نه هلئ. ګورئ دا دې کې به تاسو مطلب دا به تاسو ښه سیریسلی اخلئ، دې ته به تاسو ټایم ورکوئ. که چېرته ستاسو داسې کنسپټ وي چې والمارټ خو مطلب د ماشومانو یو لوبه ده نو دا هم ستاسو دپاره ډېره د نقصان خبره ده. بل دی موږ سره سیم ایز ادر بزنس. دا موږ سره د نورو بزنس په شانتې دی. څنګه چې تاسو ګورئ که نه په بازار کې خلک محنت کوي، سټرګل کوي او خپل بزنس مخ په وړاندې بوځي، دغه رنګې چې دی دا هم هماغه رنګې بزنس دی، خو صرف فرق به دومره وي چې یاره هغه فزیکلی دی او دا آنلاین دی. هغې کې د خلکو په اوږو باندې د خلکو په ملا باندې بوج وي او په دې کې به ستا په ذهن باندې بوج وي. ټیک شو، په دې کې دومره فرق نشته. بل دی موږ سره پروډکټ از کینګ 89% ورک پروډکټ هنټینګ اینډ سورسینګ. ګوره دا خبره تاسو ته مخکې ما د امازون کلاس کې هم کړې وه او دا درته نن زه د والمارټ په کلاس کې کوم چې زموږ 98% کار چې دی هغه د پروډکټ هنټینګ او سورسینګ سره دی.
چې کله تا ته یو وینینګ پروډکټ پیدا شو نو ستا چې دی 98% چې دی ستا کار چې دی هغه ختم شو. ٹھیک شو 98% کار چې دی هغه زموږ د پروډکټ سره دی. چې کله تاسو په پروډکټ کې ایکسپرټ وئ، تاسو پروډکټ وینینګ پروډکټ تاسو پیژندو، وینینګ پروډکټ تاسو ته پیدا کېدلو، نو 98% کار چې دی هغه ستاسو ختم شو. باقي چې دی دا 2% چې دی هغه بیا د دې نه علاوه اخوا دیخوا شو. نو دا خبرې دي چې دا به خامخا تاسو فالو کوئ. که چېرته تاسو دا فالو کړئ دا تاسو ته بالکل سمپل او ساده خبرې ښکاري، خو که چېرته تاسو دا فالو کړئ نو تاسو به ډېره زیاته فایده وشي. بل دا دی کنسسټنسي. په دې کې کنسسټنسي ډېره زیاته ضروري ده. تاسو به کوشش کوئ چې تاسو لګاتار محنت وکړئ. تاسو ته ما مخکې ویلي چې دا ګورئ د ماشومانو لوبه نه ده. ګوره که زه تاسو ته هر څومره ټایم درکړم، فار ایگزامپل ما تاسو ته 3 میاشتې درکړې چې یاره په 3 میاشتو کې به ستاسو ریزلټ راځي، خو هغې کې به شرط دا وي چې تاسو به دغه 3 میاشتې چې دي په دې کې به تاسو کنسسټنسي سره کار کوئ، لګاتار به تاسو محنت کوئ. داسې نه چې یاره تاسو یو ورځ کار وکئ، مطلب یو ورځ یو ګنټه کار وکئ او د هغې نه بعد بیا تاسو 2 ورځې سکیپ کئ او بیا د هغې نه بعد یو ګنټه کار وکئ. په دې طریقې سره تاسو کار کوئ، کنسسټنسي ستاسو نه وي، نو بیا ستاسو کامیابېدل چې دي هغه ناممکن دي. تاسو چې کار کوئ نو تاسو به کنسسټنسي سره کار کوئ. بل دلته اوس یو سوال پیدا کېږي چې how can you become successful on Walmart. ګوره هماغه خبرې دي، کنسسټنسي پکار ده. که چېرته تاسو غواړئ چې په والمارټ کې تاسو کامیاب شئ، تاسو یو کامیاب بزنسمین جوړ شئ، ستاسو بزنس دې کامیاب شي، نو دغه یو څو خبرې دي دا به تاسو خامخا لازما فالو کوئ. یو د هغې نه کنسسټنسي ده چې تاسو به محنت لګاتار کوئ. ٹھیک شو. یو د هغې نه صبر دی، تاسو به دې فیلډ کې ډېر زیات صبر. په دې کې به تاسو باندې یو حالت راځي او هغې ته ویلی شي بلیډینګ فیز، او دا حالت چې دی دا په هر چا باندې راځي. مطلب چې دې فیلډ کې څومره هم کسان پاتې شوي دي، څومره هم کار کوي، تاسو د هغې نه تپوس وکئ نو د دې حالت نه به هغوی خامخا تېر شوي وي. بلیډینګ فیز داسې وي که نه چې هر څه به ستا اپوزیټ وي، هر څه به ستا الټه وي. تا ته مختلف مشکلات راځي، کله به ستا په اکاونټ کې مسله وي، کله به تا ته ستا په اکاونټ کې مسله راځي، کله به تا ته ریټرن راځي، کله به مطلب ریفنډ به تا ته راځي، پروډکټ به تا ته نه پیدا کېږي، نورې ډېرې زیاتې مسلې به تا ته راځي. خو هغه کس بیا کامیاب دی چې هغه څه وکړي، په دغه حالاتو باندې صبر وکړي. ټیک شو. نو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو په والمارټ باندې کامیاب شئ، تاسو یو ښه بزنس وکئ، نو تاسو به په دې هر څه باندې صبر کوئ او دې هر څه ته به تاسو ذهني ځان تیاروئ. د دې نه بعد دی پیشنس. ګوره هماغه خبره ده، په دې فیلډ کې صبر ډېر زیات ضروري دی. که چېرته تاسو کې د صبر ماده نه وه نو بیا دا ستاسو د وس کار نه دی. د دې نه علاوه دی موږ سره رایټ ډایرکشن. ګوره رایټ ډایرکشن دا زما ذمهواري ده. ډایرکشن او لاره ښودل چې دی هغه زما کار دی. زه به تاسو ته صحیح ډایرکشن در کوم او تاسو به هغه فالو کوئ. زما دا ذمهواري ده چې زه تاسو ته یو صحیح ډایرکشن در کوم او ستاسو دغه ذمهواري ده چې تاسو هغه فالو کړئ. اوس د والمارټ کوم بزنس موډل دی؟ په دې کې موږ سره دا 4 بزنس موډل دي. یو دی موږ سره پرایویټ لیبل، دویم نمبر دی موږ سره هول سیل، بل دی موږ سره ډراپ شیپینګ او بل دی موږ سره افیلیټ مارکیټینګ. اوس دا یو چې دی هغه زه تاسو ته ډیفاین کوم. اولانۍ دی موږ سره پرایویټ لیبل. عام به تاسو اورېدلی وي PL، نو د دې مطلب دی پرایویټ لیبل. د پرایویټ لیبل مطلب دا دی چې تاسو په خپل نوم باندې یو پروډکټ لانچ کوئ، تاسو په خپل نوم باندې یو برانډ رجسټر کوئ چې د هغې پروډکټ او د هغې برانډ مالک ته پخپله یې. پرایویټ لیبل ښه خبره ده. که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو PL وکئ، تاسو خپل برانډ لانچ کوئ، تاسو یو داسې پروډکټ لانچ کوئ چې د هغې مالک ته پخپله یې چې ته د هغې برانډ یې، نو اول خو به تا ته پکار وي چې تاسو سره خود زیات بجټ وي، مطلب د $100,000 نه واله چې $40,000 پورې تاسو سره بجټ وي. د هغې نه بعد چې دی ټریډ مارک وغیره چې دی به ته رجسټر کړي، PPC کمپین به چې دی، ګیو اویز که نه، پری سیمپل چې خلک ورکوي، ریویوز اینډ ریټینګ، دا هر څه به ته راولي. کلاینټس ایشو، په دې کې ګوره څه مشکلات هم دي، په دې کې ریسک هم ډېر زیات دی. ګوره دې کې یو مسله دا ده
اول خو موږ سره دومره خپل دومره بجټ نه وي کنه چې را موږ خپل برانډ لانچ کو لکه موږ سره دومره انویسټمنټ دا ډیر غټ انویسټمنټ دی ډیر غټ بجټ دی چې یا مطلب $100,000 یا $40,000 ٹھیک شو بلکې ته هر څومره ایکسپرټ شې نو کلاینټ چې دی تا ته غاړه نه کلاینټ د دې لپاره نه تیاریږي چې را هغه دومره انویسټمنټ دا ډیر غټ انویسټمنټ دی ډیر غټ بجټ دی بل ریسکی ماډل دی په دې کې څنګه ریسکی ماډل دی لکه مثال ته خپل برانډ لانچ کو تا انویسټمنټ کو $100,000 یا $40,000 خو دا چانس شته دی او ډیر زیات شي دي مطلب ستا دا برانډ چې دا کامیاب نشي دا مخکې لاړ نشي ٹھیک شو نو دا ریسک پکې شته دی خو دومره ده چې پی ایل چې دی دا یو لانګ ټرم کار دی که چېرته ستاسو برانډ کامیاب شو ستاسو برانډ چې دی هغه وچلېدو نو بیا ستاسو مزې وي خو یو خبره دا هم ده چې هر یو بزنس کې لازما ریسک وي او هغه کس کامیابیږي چې څوک ریسک ته تیار وي خو دویم نمبر دی موږ سره هولسیل اوس هولسیل چې دی هغه ډیر یو سیف بزنس ماډل دی په دې کې موږ څنګه بزنس کوو لکه مطلب په دې کې موږ د یو برانډ پروډکټ چې دی هغه به سیل کوو لکه مطلب نایکی شو ایډیډاس شو نیسلې شو ای ټي سی دغه رنګې نور برانډ په دې کې ریسک ډیر زیات کم دی بل دی موږ د څومره بجټ نه هولسیل چې دی هغه سٹارټ کولی شو شروع کولی شو وی کین سٹارټ اټ فرام 2000 as well مطلب موږ د $2,000 نه هم هولسیل شروع کولی شو خو زه تاسو ته یو بله خبره کوم تاسو په والمارټ کې د $1,000 نه خپل بزنس شروع کولی شئ صحیح ده د $1,000 نه هم تاسو خپل بزنس شروع کولی شئ او تاسو ته به انشاءالله د دې نه ښه پروفیټ میلاوي بل دی په دې کې وی ډونټ هیو ټو رن پی پی سی ایډورټایزمنټ ګیو اویز ای ټي سی موږ به چې څنګه په پی ایل کې پی پی سی کمپین دغه کوو چلو مطلب ایډورټایزمنټ وغیره به هم کوو ګیو اویز پری سیمپل چې ورکوي د دې ضرورت چې دی موږ ته په هولسیل کې نشته ځکه په دې کې نشته چې آلریډي چې دی د دې ایډورټایزمنټ هم شوی دی پی پی سی کمپین هم د دې چلیدلی دی او په دې باندې محنت شوی دی آلریډي په دې باندې خلک ټرسټ کوي بس صرف دومره ده چې موږ به د دې نه اپروول اخلو او د دې پروډکټ به موږ سیل کوو ویری لیس ریسک انوالو ان دس بزنس ماډل په دې کې چې دی ریسک ډیر زیات کم دی په دې کې ریسک ځکه کم دی چې په دې باندې کسټمر آلریډي ټرسټ کوي یو کین ډو اټ بای یور سیلف مطلب په دې کې د وی د هایر کولو ضرورت نشته بس صرف دومره ده چې ستا پروډکټ سلیکشن ټیک وي ته یو داسې پروډکټ انتخاب کړي چې هغه مارکیټ کې د هغې ډیمانډ وي ټیک شو بس دې کې د دې نه علاوه چې کله تا ته یو ښه پروډکټ میلاو شو دې کې بیا هیڅ هم نشته دغه بزنس ماډل چې دی ته خپله ایزیلی هینډل کولی شي خو دې کې یو څو خبرې دي خو په دې کې چې دی پیشنس کنسسټنسي رایټ ډایرکشن دا چې دی ډېر زیات ضروري دي اول صبر به ته کې کنسسټنسي محنت به کې لګاتار او رایټ ډایرکشن یو صحیح ډایرکشن چې دی هغه به فالو کړي بل دی ریزلټ ویل کم افټر 3 months ما تاسو ته ویلو چې انشاءالله ستاسو ریزلټ چې دی هغه به په 3 میاشتو کې دننه راځي ټیک ده د دې نه علاوه دی موږ سره ډراپ شیپینګ بیا په ډراپ شیپینګ کې موږ سره په والمارټ کې 3 ټایپس اف ډراپ شیپینګ 3 قسمونه دي د ډراپ شیپینګ اولنې دی موږ سره والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ بل دی موږ سره ډایرکټلی ډراپ شیپینګ او بل دی موږ سره 2 سټیپ ډراپ شیپینګ اوس دې درې واړو کې څه فرق دی اول دی والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ مونږ چې کوو په دې کې والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ به کوو او هغه به مونږ صرف د دې لپاره کوو ایز ا ټیسټینګ به کوو مونږ په دې باندې صرف ټیسټینګ کوو چې مونږ ته پته ولګي چې یاره کوم پروډکټ چې دی په دې ټایم کې زموږ دپاره ښه دی دا ټیسټینګ به مونږ ځکه کوو تاسو ته به مخکې پته ولګي په څنګه چې په امیزون کې ټولز دي د پروډکټ هانټینګ دپاره نو په والمارټ کې داسې ټولز نشته په دې کې چې کله مونږ هانټینګ کوو نو اکثر چې کوم زموږ پروډکټ هانټینګ دی هغه به مینولي وي بغیر د ټولز نه به مونږ پروډکټ هانټینګ کوو ټیک شو نو د دې لپاره به مونږ خامخا لازما به اول ټیسټینګ کوو چې مطلب کله مونږ 140 پروډکټ چې دي هغه مونږ سیل کړو نو په هغې کې بیا مونږ ته پته لګي چې یاره کوم پروډکټ چې دی هغه زموږ دپاره بیسټ دی نو چې کله مونږ ته پته ولګي او یو پروډکټ مونږ ته معلوم شي چې یاره دا پروډکټ چې دی دا بیسټ دی نو د هغې نه بعد نیکسټ سټیپ زموږ دا وي چې په هغې باندې مونږ هول سیل کوو په دې طریقې سره چې دی مونږ پروډکټ سلیکشن کوو
ها نو والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ څه ته وایي؟ والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ ګوره داسې وي. په والمارټ کې 2 ټایپس لیسټینګ وي، 2 قسمونه وي د لیسټینګ. لکه مثال دا پروډکټ دی او د دې 2 لیسټینګ شوي دي چې یو ته ویلی شي سیلر لیسټینګ او یو ته ویلی شي والمارټ لیسټینګ. لکه څنګه؟ لکه مثال دا پروډکټ سیلر په $25 باندې لیسټ کړی دی، د دې پرایس چې دی 25 دی. سیم همدغه پروډکټ چې دی دا والمارټ هم لیسټ کړی دی، خو والمارټ چې دی دغه پروډکټ چې دی په 20 باندې یا په 18 باندې لیسټ کړی دی. ٹھیک شو؟ دا پروډکټ چې دی والمارټ هم لیسټ کړی دی او سیلر هم لیسټ کړی دی. والمارټ چې دی په 20 باندې لیسټ کړی دی او سیلر چې دی په 25 باندې. مطلب مونږ میټو چې په دې سیلر لیسټینګ کې کړی دی، مطلب $25. مطلب مونږ دا د سیلر والا پروډکټ چې دی دا مونږ لیسټ کړی دی. په اصل کې دا پروډکټ مونږ سره موجود نه دی، مونږ دا پروډکټ لیسټ کړی دی او د دې پرایس دی 25. اوس چې کله مونږ ته د کسټمر د سایډ نه اډر راشي نو مونږ به څه کوو؟ مونږ به د کسټمر دغه ټول ډیټیلز راوالو، دغه ایډرس پې راوالو او په دې ایډرس باندې به دغه سیم پروډکټ چې دی د والمارټ نه کسټمر ته شیپ کو. مطلب مونږ خو پرایس چې دی 25 لګولی دی او دغه پروډکټ چې دی والمارټ سره ملاویږي په 18 باندې. چې کله مونږ ته $25 پیمنټ وشو مونږ لاړو دغه سیم پروډکټ چې دی دا مونږ په 18 باندې د والمارټ نه کسټمر ته شیپ کو. ٹھیک شو؟ نو دې ته ویلی شي والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ. انشاءالله په دې باندې به تاسو مخکې ډېر صحیح پوه شئ. په والمارټ کې 2 قسم لیسټینګ وي، یو ته ویلی شي سیلر لیسټینګ او بل ته ویلی شي والمارټ لیسټینګ. سیلر لیسټینګ چې وي د هغې پرایس چې وي هغه های وي او د والمارټ دغه چې کوم وي که نه لیسټینګ د هغې پرایس چې وي هغه کم وي. ٹھیک شو؟ والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ کې به موږ د والمارټ نه کسټمر ته پروډکټ شیپ کوو، دې ته ویلی شي والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ. او بل دی 2 سټیپ ډراپ شیپینګ. ها والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ او 2 سټیپ ډراپ شیپینګ کې اوس څه فرق دی؟ ګور تاسو ته ما مخکې ویل چې والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ کې به موږ سره انوینټري نه وي موجود، مطلب صرف یو پکچر دی د پروډکټ هغه موږ لایف کړی دی او هغې ته موږ لیکلي دي چې یاره مطلب دا پروډکټ دی دا موږ سره په 25 باندې میلاویږي. چې کله موږ ته په هغې باندې اډر راشي دا پروډکټ خو موږ سره نه وي موجود، نو دغه پروډکټ چې دی دا په اصل کې دا والمارټ سره موجود وي. نو موږ لاړ شو د والمارټ نه دغه پروډکټ چې دی کسټمر ته شیپ کړو، نو دې ته ویلی شي والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ. او 2 سټیپ ډراپ شیپینګ داسې دی لکه مثال یو پروډکټ دی د هغې پرایس په والمارټ باندې 25 دی او دغه پروډکټ چې دی په ای بی یا په امازون باندې یا په سیمز کلب باندې په 15 باندې ملاویږي یا په 18 باندې ملاویږي. نو موږ څه وکړو؟ موږ د امازون نه یا ای بی نه یا سیمز کلب نه د دغه پروډکټ مطلب لس یونټ یې راوچتې کړو او هغه په خپل ویرهاوس کې کېږدو، هغه په خپل ګودام کې کېږدو. د امازون چې کوم پیکینګ دی یا د ای بی دی یا د سیمز کلب دی هغه ته مونږ ختم کړو او دې باندې مونږ خپل پیکینګ وکړو. اوس چې کله مونږ ته اډر راشي نو مونږ د خپل ویرهاوس نه کسټمر ته دغه پروډکټ دغه اډر چې دی دا شیپ کوو، دې ته ویلی شي 2 سټیپ ډراپ شیپینګ. او دا هم بالکل یو سیف بزنس ماډل دی او یو ډایرکټ ډراپ شیپینګ دی چې هغه په والمارټ باندې بالکل الاو نه دی. لکه مثال یو پروډکټ دی هغه په والمارټ باندې په 25 دی او دغه پروډکټ چې دی دا امازون سره په 18 باندې ملاویږي، یا امازون شو یا ای بی شو یا ایټسې شو چې هر یو پلیټ فارم دی. چې کله تا ته د کسټمر د سایډ نه اډر راشي نو ته ډایرکټلی دغه پروډکټ د امازون نه یا ای بی نه یا سیمز کلب نه ډایرکټلی کسټمر ته شیپ کړي. نو په دې کې بیا ستا د اکاونټ د ټرمینیټ کېدلو ډېر غټ چانس دی. د هغې مین وجه دا ده چې کله کسټمر ته اډر ورسیږي نو هغه کنفیوز شي. یو قسم څنګه کنفیوز شي چې کله کسټمر ته دغه اډر میلاو شي نو هغه د امازون پیکینګ سره وي یا د ای بی پیکینګ سره وي، نو هغه کنفیوز شي چې یاره دا پروډکټ خو ما د والمارټ نه اډر کړی او ما ته د امازون نه راغلی، نو په دې وجه باندې هغه په تا باندې کمپلین کولی شي. نو چې کله هغه په تا باندې کمپلین وکړي نو ستا اکاونټ چې دی هغه به ټرمینیټ شي یا به ختم شي. د دې نه بعد دی موږ سره افیلیټ مارکیټینګ. اوس افیلیټ مارکیټینګ څه ته وایي؟ افیلیټ مارکیټینګ دې ته وایي لکه مثال ته یو کریئټر یې، ستا مطلب خپل یوټیوب چینل دی، ستا فالوورز دي یا مطلب ستا ټیک ټاک فالوورز دي، ته د امازون پروډکټ راواخلي او هغه د خپل چینل نه پروموټ کوي.
ته د خپل چینل نه د هغې پروموشن کې. نو چې کله ستا آډینس ستا د یوټیوب چینل نه یا ستا د ټیک ټاک د آی ډي نه دغه پروډکټ چې دی دا پرچیز کوي، نو په دې کې بیا تا ته امازون څه کمیشن درکوي او دې قسمه بزنس ته ویلی شي افیلیټ. مطلب ته د یو پلیټ فارم پروډکټ چې دی هغه ته پروموټ کوې د خپل یوټیوب چینل نه یا مطلب ټیک ټاک دغه وي آی ډي وي ستا، دغه رنګې مطلب ستا د فیسبوک پیج وي د هغې نه ته دا پروموټ کوې او چې کله آډینس راشي کله کسټمر راشي او ستا د چینل نه ستا د آی ډي نه چې دی هغه پروډکټ چې دی هغه پرچیز کړي، نو په دې کې به تا ته والمارټ یا امازون چې دی چې د هر یو پلیټ فارم پروډکټ وي هغه تا ته په دې کې کمیشن درکوي او دې قسمه بزنس ته ویلی شي افیلیټ. امید ساتم د بزنس چې کوم دا څلور ټایپس وو په دې باندې به تاسو ډېر په ښه طریقې سره پوه شوي. ښه اوس چې دی برانډ، ډسټریبیوټر، هولسیلر، ریټیلر او کنزیومر څه ته وایي. اولنی دی موږ سره برانډ. ښه برانډ اوس څه ته وایي؟ برانډ دې ته وایي چې دا د یو پروډکټ په خپله مینوفیکچر وي، مطلب دا پروډکټ چې دی دا په خپله تیاروي او دا د دې مالک وي. خو دا هم ضروري نه ده چې هر یو برانډ چې دی دا پروډکټ په خپله تیاروي. داسې ډېر زیات برانډ شته دی چې یاره هغه پروډکټ په خپله نه تیاروي، مطلب هغه د دې پروډکټ په خپله مینوفیکچر نه وي، مینوفیکچر بل کس وي خو دې په خپل نوم باندې رجسټر کړی وي. اکثر به تاسو لیدلی وي په علي بابا کې داسې ډېر زیات کېږي، مطلب یو جنریک پروډکټ راوچت کي هغه په خپل نوم باندې رجسټر کي او په هغې باندې خپل برانډینګ وکړي. د دې نه بعد د موږ سره ډسټریبیوټر. ډسټریبیوټر چې دی هغه د برانډ نه پروډکټ اخلي، مطلب په غټ مقدار سره د برانډ نه پروډکټ اخلي، مطلب دا د دې مینوفیکچر نه وي خو چې کوم برانډز وي د هغې نه په غټ مقدار سره په ټرکونو باندې پروډکټ اخلي، دې ته ویلی شي ډسټریبیوټر. بیا دی هولسیلر. هولسیلر هغه چا ته ویلی شي چې هغه د ډسټریبیوټر نه سامان اخلي. بیا دی موږ سره ریټیلر. ریټیلر هغه چا ته ویلی شي چې هغه د برانډ نه سامان اخیستلی شي، د ډسټریبیوټر نه سامان اخیستلی شي او د هولسیلر نه، مطلب چې د کوم نه ورته په ښه پرایس باندې میلاویږي نو دا یې د هغې نه اخیستلی شي. او موږ په والمارټ باندې ریټیلر یو. او بیا دی موږ سره کنزیومر. د کنزیومر مطلب دی ګاهک. او کنزیومر هغه چا ته ویلی شي چې هغه د خپل استعمال لپاره پروډکټ اخلي. دا هغه کیټیګریز دي، دا هغه د ټاپ کیټیګریز دي کوم چې په دې ټایم کې په والمارټ باندې سیل کېږي، په ټاپ باندې سیل کېږي، چې په هغې کې موږ سره اولنی دی هوم اینډ کچن، بیوټي اینډ پرسنل کیر، ټویز اینډ گیمز، سپورټس اینډ آوټ ډورز. دا هغه ټاپ 10 کیټیګریز دي چې په دې ټایم کې په والمارټ باندې په ټاپ سیل کېږي. ها اوس پروډکټ هنټینګ اینډ دیئر ټولز. اوس هغه ټولز چې هغه موږ د پروډکټ هنټینګ دپاره په والمارټ کې یوز کوو. ها د ټول نه مخکې به زه تاسو ته یو خبره وکړم، لکه څنګه چې موږ په امازون کې د پروډکټ هنټینګ دپاره ټولز یوز کوو، نو دغه رنګې ټولز چې دي دا په والمارټ کې بیا نشته، ډېر زیات کم دي. اکثر په والمارټ کې چې کوم پروډکټ هنټینګ دی دا مینولي دی، مطلب بغیر د ټول نه موږ پروډکټ هنټینګ کوو. خو بیا د پروډکټ هنټینګ دپاره څه ټولز شته دی چې هغې کې څه فري دي او څه پیډ دي. په هغې کې اولنی دی موږ سره بیز میټریکا. دا چې دی د دې فری ورجن هم میلاویږي، مطلب کروم ایکسټینشن او پیډ هم میلاویږي. دا که چېرته تاسو د ډبلیو ایف ایس دپاره پروډکټ هنټینګ کوئ نو دا ټول چې دی دا ډېر زیات زبردست دی او د دې چې دی فری ورجن هم شته او پیډ هم شته. کوم کروم ایکسټینشن چې دی هغه فری دی او که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو ډیپ انالیسز وکړئ نو بیا تاسو ته پکار ده چې تاسو د دې پیډ ورجن چې دی هغه بای کړئ. دویم دی موږ سره مارټر. مارټر چې دی دغه دا کروم ایکسټینشن دی او دا فری دی. بل دی موږ سره ګریبلی. ګریبلی هم چې دی ډېر زبردست ټول دی. که چېرته تاسو 2 سټیپ ډراپ شپینګ کوئ نو بیا دا ډېر زیات زبردست دی او دا چې دی او دا ایکسټینشن چې دی دا بالکل فری دی. د دې نه بعد دی موږ سره پیډ وی پی این او پیډ وی پی ایس. د دې نه بعد موږ سره د ویننګ پروډکټ کرایټیریا ده. تاسو ته ما مخکې مې ویل که چېرته تاسو ته د ویننګ پروډکټ کرایټیریا تاسو وپېژندله، تاسو ویننګ پروډکټ وپېژندلو نو ستاسو چې دی 98% کار چې دی هغه تمام شو، مطلب 98% چې دی تاسو ایکسپرټ شوئ. نو دې کې چې دی کرایټیریا هم چې دی دومره سخته نه ده، لکه څنګه چې د امازون کرایټیریا ده نو بیا د والمارټ هغه رنګې کرایټیریا نه ده. د والمارټ بالکل ایزي کرایټیریا ده.
مطلب د یو ښه پروډکټ به اوس څه خصوصیات ګوره تاسو ته ما مخکې مې یو اگزامپل درکړی و لکه څنګه چې د یو ښه مسلمان څه خصوصیات وي دغه رنګې د یو ښه پروډکټ هم څه خصوصیات وي د دې داسې یو مثال دی لکه یو کس دی هغه د اسلام چې څومره هم احکام دي په هغې باندې عمل کوي لکه مطلب روجې نیسي دروغ نه وي او مونځ کوي هر څه مني د اسلام چې څومره هم احکام دي ټول مني خو هغه چې دی هغه د روجې نه انکاري دی هغه وایي چې یاره روجه نه مني نو ستاسو څه خیال دی چې یاره دا کس چې دی دا یو مسلمان کېدلی شي نو د دې ډایرکټلی دا جواب دی چې یاره دا مسلمان نشي کېدلی که هر څومره دا ښه شي مطلب دا 5 ټایمه مونځ کوي دروغ نه وایي نور ډېر ښه کارونه کوي خو صرف د روجې نه منکر دی نو دا چې دی دا مسلمان نشي کېدلی دغه رنګې د پروډکټ هم څه خصوصیات دي مطلب که دغه ټول په دې باندې اپلای کېدل ټیک ده که د دې نه پکې یو هم نو نو دا چې دی دا ښه پروډکټ نه دی اوس چې دی د ښه پروډکټ به څه خصوصیات دي اولنی چې دی تاسو به د یو پروډکټ ریټینګ ګورئ اول به تاسو د یو ښه پروډکټ ریټینګ ګورئ تاسو به ګورئ چې د یو ښه پروډکټ ریټینګ کم از کم 3 وي چې کله د یو پروډکټ ریټینګ څومره ښه نو تاسو پوه شئ چې یاره دا پروډکټ چې دی د دې مارکیټ کې مانګ دی او کسټمر چې دی دا پروډکټ خوښوي خو که چېرته د پروډکټ ریټینګ کم و نو تاسو پوه شئ چې یاره د دې سیل نشته مطلب په مارکیټ کې د دې مانګ نشته صحیح شو اولنی دی موږ سره د پروډکټ ریټینګ ښه په دویم نمبر به تاسو ګورئ چې یاره په دې کې برانډ او والمارټ په خپله نه وي که چېرته د یو پروډکټ په لیسټینګ کې والمارټ ناستو او یا ورکې برانډ په خپله ناستو نو داسې لیسټینګ کې به تاسو کله هم میټون نه کوئ صحیح شو اولنی دی موږ سره ریټینګ او دویم دی موږ سره برانډ او والمارټ چې دا په لیسټینګ کې نه وي د دې نه علاوه به تاسو ګورئ چې کم از کم د یو پروډکټ په لیسټینګ کې کم از کم 3 سیلرز وي د دې نه علاوه به موږ پرایس ګورو چې د یو پروډکټ پرایس چې دی کم از کم $6 وي او زیات نه زیات چې $40 وي مطلب چې د $6 نه کم نه وي او د $40 نه زیات نه وي بل به موږ داسې کوو چې یاره پروډکټ ډیپ میچینګ وذ سپلایر لکه مثال موږ یو پروډکټ په والمارټ باندې هانډ کو او دا پروډکټ چې دی دا بالکل زموږ د کرایټیریا مطابق دی اوس چې کله موږ سپلایر سره خبره کوو د دې پروډکټ د دې انوینټري موږ د سپلایر نه پرچیز کوو نو چې دغه پروډکټ او د سپلایر پروډکټ چې دی هغه موږ میچ کوو چې یاره دا دواړه بالکل سیم دي او که نه ډیپ میچینګ ریسرچ به کوو په دې باندې که په دې کې معمولي فرق و یا مطلب د دې ویریشن کې فرق و یا مطلب د دې ویټ کې معمولي 1 ګرام هم فرق و نو تاسو ته بیا ډیره غټه مسله جوړېدل نو تاسو ته بیا د ریټرن او د ریفند ډیره غټه ایشو راځي دې هر څه ته به تاسو ډیر زیات خیال کوئ تاسو به خپل پروډکټ چې دی د سپلایر پروډکټ سره ښه په غور سره میچ کوئ چې کله تاسو په دې باندې مطمئن شئ چې یاره ستاسو چې کوم پروډکټ دی او سپلایر سره چې کوم پروډکټ دی چې دواړه بالکل سیم دي نو د هغې نه بعد چې دی بیا تاسو انوینټري پرچیز کړئ خو که چېرته ستاسو پروډکټ کې معمولي مسله وه نو تاسو ته بیا ډیره غټه مسله جوړېدلی شي تاسو به بیا ډیر د غټ تاوان سره او ډیر د غټ لوس سره مخ شئ ښه دا موږ سره د والمارټ سمپل پروډکټ هنټینګ کرایټیریا تاسو به د امازون کرایټیریا هم لیدي وي د امازون په نسبت باندې د والمارټ کرایټیریا ډیره زیاته ایزي ده تاسو کتلی شئ دا موږ سره د والمارټ ویر هاوس دی دا موږ سره د والمارټ سیلر سینټر ډیشبورډ دی ښه دا زموږ د والمارټ د بیسک اولنی کلاس و او امید ساتم دغه بیسکس چې څومره هم وو ستاسو به ټول بالکل ایزیلی کلیر شوي وي د دې نه بعد چې زموږ کوم کلاسز دي ټول به پریکټیکلي وي د دې نه بعد چې زموږ کوم کلاسز دي نو ټول پریکټیکلي کار دی او انشاءالله هر څه چې دي هغه به ستاسو بالکل ایزیلی کلیر کېږي او تاسو ته به انشاءالله هیڅ قسم څه مسله نه وي